بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 14 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به موږ ضمیرونه زده کوو. ضمیر څه ته وایي جی؟ اول موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې ضمیر وایي د نوم په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي هغې ته ضمیر وایي. لکه مثلا زه وایم زید لاړو، بیا وایم هغه سبق ووی، هغه مونځ وکړو، هغه کور ته لاړو، هغه بازار ته لاړو، هغه سودا راوړه. د اوس یو ځل مې زید وي او بیا د هغه په ځای مې هغه نو د هغه چې که نه د نوم په ځای چې کوم هغه لفظ استعمالیږي موږ په پښتو کې وایو هغه، نو دغې ته ضمیر وایي. نو او په انګلیش کې چې دی ناون اسم ته وایي او د اسم په ځای باندې چې کوم حرف لفظ استعمالیږي نو هغه ته پروناون وایي. نو دا هغه پروناونز دي. یا په اردو کې چې کوم مونږ یو اسم استعمالو بیا د اسم په ځای باندې ضمیر استعمالو. لکه مثلا زه وایم زید گیا، اس نے نماز پڑھی، وہ گھر گیا، وہ واپس آیا، اس نے بازار سے سودا لایا. تو وہ او اس نے دا ضمایر دي. او دغه شان انګلیش کې لکه ناون چې دی زاهد هیلپډ، زاهد مدد وکړو. اوس بیا زه وایم د دې زاهد په ځای باندې زه اوس هی استعمالوم، هی وینټ یا هی گوز، داسې زه استعمالوم. هی اوس دغه زاهد په ځای باندې هی استعمالوم. نو دغې ته ضمایر وایي. دغه په انګلیش کې دي، داسې مې درته اردو کې مثالونه درکړه، پښتو کې مې درله مثالونه درکړه. نو اوس په اول موږ دا ضمایر زده کوو ځکه چې د ګردانونو نه مخکې ضمایر ډېر لازمي دی. د علم الصرف د ګردانونو نه مخکې اول ضمایر زده کول ډېر لپاره لازمي دي چې په هره صیغه کې یو نه یو ضمیر ضرور وي. نو هغه ضمیر معنی به اول کې او بیا به د هغه صیغې معنی کې هغه ضمیر پکې فاعل وي، کام کرنے والا یعنی کار کوونکي پکې هغه ضمایر وي. نو موږ چې ضمایر نه زده کړي نو موږ به د صیغې معنی سمه نه شو زده کولی. دې دپاره لازمي دي چې موږ اول دا ضمایر زده کړو. نو دا څنګه چې د مذکر غایب دپاره درې صیغې وي د گردان، نو دغه شانتې درې صیغې د مؤنث غایب دپاره وي، درې صیغې د مذکر حاضر دپاره وي، درې صیغې د مؤنث حاضر دپاره وي، دوه د متکلم دپاره وي. دغه شان دا ضمایر هم 14 دي، 14 ضمیرونه دي د ضمیرونو گردان، یعنی دا ټولې 14 ضمیرونه دي. نو دغه شانتې اول به موږ دا ضمایر زده کوو. نو دا ضمایر هم درې د مذکر وي غایب وي، درې د مؤنث غایب ضمیرونه وي، بیا درې د مذکر حاضر ضمیرونه وي، درې د مؤنث حاضر ضمیرونه وي، او بیا دوه د متکلم ضمیرونه وي. څنګه چې صیغې 14 وي داسې ضمایر هم 14 وي. نو اول موږ د درې مذکر غایبو صیغې زده کوو چې د یو واحد مذکر غایب دپاره کومه صیغه کوم ضمیر راځي، بیا د دوو دپاره کوم ضمیر استعمالیږي او د ډېرو دپاره کوم ضمیر استعمالیږي د غایب مذکرو دپاره. نو اول مونږ انشاءالله دلته دا زده کوو. دا هو چې دی که نه، هو دا یو ضمیر دی. هو د هو معنی ده هغه یو مذکر غایب، دا د هو معنی شوه. هو هغه یو مذکر غایب موجود مونږ سره دلته کې نه دی، یا که موجود هم وي نو په خپل کار کې مصروفه دی، مونږ ته توجه نه وي نو هغه مونږ غایب ګڼو. هو معنی هغه یو مذکر غایب، هو هغه یو مذکر غایب، هو هغه یو مذکر غایب. اوس د دوو مذکر غایبو دپاره څه راځي؟ د هغې دپاره هما راځي. هما معنی ده هغه دوه مذکر غایب. هما هغه دوه مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب. او اوس د ډېرو مذکر غایبو دپاره نو هغې دپاره هم راځي. هم هغه ټول مذکر غایب، هغه ټول مذکر غایب. نو دا موږ سره اول درې د مذکر غایب صیغې برابر شوې، دا ګردان ضمیرونه برابر شو. هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب. داسې په اشارو باندې به زده کوو چې کوم مذکر غایب وي هغې دپاره به ښي لاس داسې اشاره کوو، او چې کوم د مؤنث غایب وي هغې دپاره به ګس لاس داسې اشاره کوو، او چې کوم د حاضر مذکر وي هغې دپاره به داسې اشاره کوو، د حاضر مؤنث وي هغې دپاره به داسې اشاره کوو، او د متکلم دپاره به ځان طرف ته اشاره کوو. نو ګورئ جي هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب. هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب. هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب. دا خو د مذکر غایب شو. اوس د مؤنث غایب زده کوو جي. نو د مؤنث غایب دپاره هي راځي.
واحد مؤنث غائب د پر هيا هغه یو مؤنث غائب هغه یو مؤنث غائبه هغه د پر هيا راځي هيا هغه یو مؤنث غائب هيا هغه یو مؤنث غائبه هيا هغه یو مؤنث غائبه هيا هغه یو مؤنث غائبه اوس د دوه د پر راځي هغه د پرم لکه د مذکر په شانته هما راځي هما د مذکر د پرم راځي دوه مذکر د پر د دوه مؤنث د پرم راځي هما معنی د هغه دوه مؤنث غائبه هي هغه یو مذکر غائبه هما هغه دو مذکر غائبه هما هغه دو مذکر غائبه هما هغه دو مذکر غائبه او د ډیرو لپاره راځي څنګه د مذکر لپاره هم راځي داسې د مؤنث لپاره هن راځي هن هغه ټولې مؤنث غائبه ګورئ جی اوس هن هغه ټول مؤنث غائبه هن دا ټول ګوتې به کولاو کې داسې هن هغه ټول مؤنث غائبه هن هغه ټول مؤنث غائبه هن هغه ټول مؤنث غائبه د یو مؤنث غائب د پاره به یو ګوته کولاو کې هيا هغه یو مؤنث غائبه د دوه د پاره به دوه ګوتې هما هغه دوه مؤنث غائبه او د ډیرو د پاره د ټولو د پاره به ټولې ګوتې کولاو کې هن هغه ټول مؤنث غائبه هيا هغه یو مؤنث غائبه هما هغه دو مؤنث غائبه هن هغه ټول مؤنث غائبه هيا هغه یو مؤنث غائبه هما هغه دو مؤنث غائبه هن هغه ټول مؤنث غائبه هيا هغه یو مؤنث غائبه هما هغه دو مؤنث غائبه هن هغه ټول مؤنث غائبه اوس داسې کوجی دا درې د مذکر لیکلي او یادم شوي دا درې د مؤنث یاد شوي اوس درې ځل باندې اول به درې د مذکر وایو بیا به درې د مؤنث وایو چې دا موږ ته مضبوط یاد شي هيا اول د مذکر وایو هو هغه یو مذکر غائب هما هغه دو مذکر غائب هم هغه ټول مذکر غائب هيا هغه یو مؤنث غائبه هما هغه دو مؤنث غائب هن هغه ټول مؤنث غائب هو هغه یو مذکر غائب هما هغه دو مذکر غائب هم هغه ټول مذکر غائب هيا هغه یو مؤنث غائبه هما هغه دو مؤنث غائب هن هغه ټول مؤنث غائب هيا هو هغه یو مذکر غائب هما هغه دو مذکر غائب او هم هغه ټول مذکر غائب هيا هغه یو مؤنث غائبه هما هغه دو مؤنث غائب هن هغه ټول مؤنث غائب نو ان شاء الله د مذکر غائب او د مؤنث غائب دا بس ان شاء الله زمایر یاد وي اوس د مذکر حاضر عزکو نو د مذکر حاضر اول نمبر صيغه د انت معنا ده ته یو مذکر حاضر خو چې کله مونږ یو مذکر ته وایو چې ته کنه نو هغه ته مونږ داسې نه وایو چې ته یو مذکر غایب دا خو صرف دلته لیکل کېږي داسې نو که څوک زمونږ مخې ته مذکر وي نو هغه ته به مونږ وایو انت ته او که مؤنث وي هغې ته به وایو انت ته نو هغې دپاره به داسې به ورته نه وایو چې ته یو مؤنث غایبه او نه به مذکر ته وایو چې ته یو مذکر غایب صرف لیکلو کې دا انت د الفاظ معنی زده کولو کې دا راځي نور که بیا مخې ته راته ناست وي مذکر وي یا مؤنث وي نو هغه ته به وایو صرف انت ته او مؤنث ته به وایو انتې ته نو انت معنا ده ته یو مذکر حاضر انت ته یو مذکر حاضر چې مخې ته دې ناست وي هغه حاضر وي نو هغه ته دپاره به انت استعمالې اوس چې دوه مذکر حاضر وي هغه دپاره به انتما راځي انتما معنا ده تاسو دوا مذکر حاضر تاسو دوا مذکر حاضر انت ته یو مذکر حاضر انتما تاسو دوا مذکر حاضر انت ته یو مذکر حاضر انتما تاسو دوا مذکر حاضر انت ته یو مذکر حاضر انتما تاسو دوا مذکر حاضر اوس د ډیرو مذکر حاضرو دپاره انتم راځي انتم تاسو ټول مذکر حاضر نو اوس ګورئ جی انتم تاسو ټول مذکر حاضر انتم تاسو ټول مذکر حاضر انتم تاسو ټول مذکر حاضر
اوس چې دی دا د سر نه دا درې د مذکر حاضر زده کوو. انت د یو کس دپاره به یو ګوته کولاوې، انت ته یو مذکر حاضر، د دوو دپاره به دوه ګوتې کولاوې، انتما تاسو دوه مذکر حاضر، او د ټولو دپاره به دا ټولې ګوتې کولاوې، انتم تاسو ټول مذکر حاضر، انت ته یو مذکر حاضر، انتما تاسو دوه مذکر حاضر، انتم تاسو ټول مذکر حاضر، انت ته یو مذکر حاضر، انتما تاسو دوه مذکر حاضر، انتم تاسو ټول مذکر حاضر. اوس وګورئ جی د سر نه د درې مذکر غایب، درې مؤنث غایب او درې مذکر حاضر د دې ټولو ګردان اول کوو جی. هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب، هي هغه یو مؤنث غایبه، هما هغه دوه مؤنث غایبې، او هن هغه ټول مؤنث غایبې. انت ته یو مذکر حاضر، انتما تاسو دوه مذکر حاضر، انتم تاسو ټول مذکر حاضر. اوس د مذکر غایب حاضر اوس د مؤنث غایب ګردانې زده کوو جی. اوس د مؤنث حاضر ګردانې زده کوو جی. نو د یوې مؤنث حاضرې دپاره راځي انتې. انتې معنا ده ته یو مؤنث حاضره، ته یو مؤنث حاضره، انتې ته یو مؤنث حاضره. ګس لاس په دې مؤنث دپاره استعمالو. انتې ته یو مؤنث حاضره، انتې ته یو مؤنث حاضره. د دوو دپاره څنګه د دوو مذکرو دپاره انتما راځي، داسې د دوو مؤنثو دپاره هم انتما راځي. انتما معنا ده تاسو دوه مؤنث حاضرې. انتی ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دوه مؤنث حاضرې. انتی ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دوه مؤنث حاضرې. انتی ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دوه مؤنث حاضرې. او د ډیرو مؤنث حاضرو دپاره راځي انتن. انتن انتن معنا ده تاسو ټولې مؤنث حاضرې. اوس دا زده کوو جی. انتی ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دوه مؤنث حاضرې، انتن تاسو ټول مؤنث حاضرې، انتن تاسو ټول مؤنث حاضرې، انتن تاسو ټول مؤنث حاضرې. انتی ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دوه مؤنث حاضرې، انتن تاسو ټول مؤنث حاضرې. انتی ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دوه مؤنث حاضرې، انتن تاسو ټول مؤنث حاضرې. اوس بیا د سر نه یو ځل وایو. درې د مذکر غایب، درې مؤنث غایب، درې د مذکر حاضر، درې د مؤنث حاضر. دا دولس ضمیرونه مو وي، دا اوس زده کوو. هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب، هي هغه یو مؤنث غایبه، هما هغه دوه مؤنث غایبې، او هن هغه ټول مؤنث غایبې. انت ته یو مذکر حاضر، انتما تاسو دوه مذکر حاضر، انتم تاسو ټول مذکر حاضر. انتی ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دوه مؤنث حاضرې، انتن تاسو ټول مؤنث حاضرې. د مذکر حاضرو د واحد دپاره انتا په تا باندې زبر وي، او د مؤنث واحد مؤنث دپاره چې دی حاضرې دپاره انتی د تی لاندې زیر وي. که په تا باندې د زبر کو نو ته یو مذکر حاضر، او که د تا لاندې د زیر کو نو ته یو مؤنث حاضره. ټیک شو جی. ښه دا خو موږ سره دا 12 ضمایر زده شو. اوس د دوه د متکلم دی جی. یو دی انا. انا معنا ده، انا معنا ده زه یو مذکر یا یو مؤنث متکلمه. دا متکلم وای زه یو مذکر یا یو مؤنث. دا متکلم ورسره نه لیکو. دا دوه د متکلم دی جی. متکلم والا اوله چې دا انا، زه یو مذکر یا یو مؤنث. مذکر هم ځان لپاره انا استعمالوي زه، او مؤنث هم ځان لپاره انا استعمالوي. د انا معنا ده زه. نو زه یو مذکر یا یو مؤنث. نو د یو مذکر دپاره انا راځي، او د یو مؤنث دپاره انا راځي. اوس د دوه مذکرو یا د ډیرو مذکر یا د دوه مؤنثو یا د ډیرو مؤنثو دپاره کومه د متکلم صیغه راځي؟ نو هغې دپاره راځي نحنو. نحنو. د نحنو معنا ده مونږ دوه یا ډیر مذکر. مونږ دوه یا ډیر مذکر، او یا دوه یا ډیری مؤنثې.
نو دا نحنو د دوو یا د ډیرو مذکرو د پاره راځي او د دوو یا د ډیرو مؤنثو د پاره راځي. نو که دوه مذکر وي نو هغې به هم ځان ته وایي نحنو، او که دوه مؤنث وي نو هغې به هم وایي نحنو. که ډیر مذکر وي هغې به هم وایي نحنو، او که ډېرې مؤنث وي هغې به هم وایي نحنو. نو دا نحنو د مذکر او د مؤنث ټولو لپاره راځي. اوس په دا ضمایر مضبوط یادو جي. هو هغه یو مذکر غایب، هما هغه دوه مذکر غایب، هم هغه ټول مذکر غایب، هي هغه یو مؤنث غایبه، هما هغه دوه مؤنث غایبې، هن هغه ټول مؤنث غایبې، انت ته یو مذکر حاضر، انتما تاسو دوه مذکر حاضر، انتم تاسو ټول مذکر حاضر، انت ته یو مؤنث حاضره، انتما تاسو دوه مؤنث حاضرې، انتن تاسو ټول مؤنث حاضرې، انا زه یو مذکر یا یو مؤنث، او نحنو مونږ دوه مذکر یا ټول مذکر یا دوه مؤنث یا ټول مؤنث. داسې طریقې سره به یادوي. هو هما هم، هي هما هن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن، هو هما هم، هي هما هن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن، هو هما هم، هي هما هن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن. نو دا ضمایر دا ټول ضمایر په صحیح طریقې سره لیکل او بیا په دغه شان اشارو سره د معنی یادول دا ډېر لازمي دي چې دا موږ نه یاد کړي، موږ اخوا مخکې په ګردان کې نشو چلیدی. نو کوشش وکړو چې دا ښه مضبوط یاد کړو. نو ډېر اهم سبق دی، په خپل هم یاد کړو او نورو خلکو ته هم شیر کړو. نو دا زموږ دیارلسم درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.